اوومه برخه. د ښځې شونډې څو ځله ولړزېدې، وروسته یې په سختۍ وویل: ته لا هماغسې ښکلې یې. جمال په بیړه ولاړې نجلۍ ته مخ ور واړاوه، داسې ورته وایسېده لکه هغه چې د دې خبرې په معنا نه وي پوهېدلې. نجلۍ ورو ورو ژړل، بېرته یې پرتې ښځې ته وکتل، تندی یې تریو کړل او په خشکه یې وویل: ته خو خبره یې ما کوجده کړې ده. ښځې سترګې پټې کړې، د هغې د سترګو له کونجانو څخه څو رڼو څاڅکو منډه واخیسته او د غوږ له پاسه یې په ګڼو تورو ویښتو کې پټ شول. پرته له دې چې سترګې رڼې کړي، په ستړي غږ یې وویل: خو پر ما لا تر اوسه ګران یې. د سړي رنګ سور شو، نجلۍ ته یې وکتل او ویې ویل: مور دې تبه لري، په داسې وخت کې هر ناروغ چټیاټ وایي. وروسته یې بېرته پرتې ښځې ته مخ ور واړاوه، د هغې پر خړو شونډو یوه ترخه مسکا پرته وه. جمال ورو وویل: زه دومره وخت نه لرم چې ستا چټیاټ واورم. له دې سره یې بکس ته لاس کړ او میخ ته ورته یوه تېره ستن یې راوویسته. بیا یې ستن د ښځې په خیرنو پوندو څو ځله ووهله. د هغې څېرې ته یې وکتل. ښځې د چت تورو دود وهلو لرګو ته وچې سترګې نیولې وې او په څېره کې یې د درد کومه نښه نه ښکارېده. وروسته یې پر ستن د ښځې زنګنونه ووهل او ورو یې وویل: د کوم درد احساس کوې؟ د ښځې شونډې وخوځېدې. نه. بیا یې له هغې څخه وغوښتل چې پر اړخ واوړي. ښځې په زحمت څنګ بدل کړ. وړې نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. جمال د هغې د ملا په لاندنۍ برخه څو پرله پسې ستنې ولګولې. بیا یې وپوښتل: اوس څنګه؟ د ښځې جواب منفي و. جمال له هغې څخه وغوښتل چې بېرته ستونی ستغ پرېوځي. وروسته یې له بکس نه یو امپول پیچکاري راوویست. پلاستیکي ستن یې له رڼو اوبو ډکه کړه او کله چې یې تېره ستنه د هغې د لاس په راوتلي شنره کې ننیستله، ورو یې وویل: دا دې د راتلونکو دردونو لپاره ښه ده. ښځې هماغسې چت ته کتل. جمال پر یوه کوچني کاغذ څه ولیکل. کاغذ یې نجلۍ ته ونیو. شونډې یې وخوځېدې. دا دوا به یې دردونه ونیسي. د ښځې خواشینی غږ واورېدل شو: ګرانه ده. جمال مخ ور واړاوه. ښځې د پخوا غوندې چت ته کتل او خړې سترګې یې اوښکو ځلولې. وروسته یې په داسې غږ لکه له ځان سره چې خبرې کوي ویې ویل: دا دوایي ما نشي جوړولی. زه 10 کاله مخکې لا مړه شوې یم. 10 کاله مخکې. زه ستړې یم، ډېره ستړې، غواړم چې ویده شم د تل لپاره. ښځه غلې شوه. د هغې له سترګو اوښکې وڅڅېدې. وروسته یې ولاړې نجلۍ ته وکتل. یوه شېبه غلې وه. بیا یې ورو وویل: تا به خدای ته وسپارم. نجلۍ ژړل. دا وخت د بکس د زنځیر د کشېدو غږ واورېدل شو. ښځې ورو ورمېږ کوږ کړ او په زحمت یې وویل: بیا به دې ووینم. سړي لنډ جواب ورکړ: نه. له دې سره ولاړ شو. ګام یې واخیست خو یو دم ودرېد. پرته له دې چې ښځې ته وګوري، ورو یې وویل: یوه خبره واوره، ما کوجده کړې او بیا څوک راپسې راونه لېږي. د ښځې شونډې وخوځېدې، خو په یوه شرط. جمال ترڅنګ ورته وکتل. ښځه یوه شېبه غلې وه. د هغې په خړو سترګو کې اوښکې ډنډ وې. بیا یې په مړاوي غږ وویل: یوازې یو ځل راته ووایه چې درباندې ګرانه یم. جمال غلی و. ښځې وویل: یوازې یو ځل راته ووایه چې درباندې ګرانه یم. یو ځل. د جمال شونډې وخوځېدې. نه، زه له تا نه ورک کرکه لرم. جمال نجلۍ ته وکتل. بېرته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. په دې ته هم ښه پوهېږې. ښځې غوښتل چې څه ووایي، خو سړی له کوټې وتلی و. د باندې تیز باران ورېده. د جمال په لاس کې چترۍ تړلې پاتې وه. د ده له تورو ویښتو رڼې اوبه څڅېدلې، پرته له دې چې پر کلک ځای ګام کېږدي او یا هم له خړو اوبو ټوپ کړي. ځوړند سر روان و. د هغه په سترګو کې اوښکې رغړېدلې او په سپینو پایڅو پورې یې توره او بویناکه خټه سریښ وه. د ډول له غږ سره سم ګلالۍ په منډه د کلا برج ته وخته. لاندې یې وکتل. دیوال ته نږدې رنګارنګ موټر ولاړ و. د موټرو له دروازو څخه خلک ښکته کېدل. په دوی کې ډېرې پخې ښځې، پیغلې او وړې نجونې وې. د هغوی په لمنو پورې ټومبلې رڼکې ځلېدل. په لاسونو کې یې شنه رومیالونه نیولي وو
او له رنګه خوشحاله ښکارېدلې. د کلا دروازې ته مخامخ څو ځوانانو څڼې غورځولې. د اتڼ دا دایره به یو ځل پر شا ولاړه، پراخه به شوه او بیا به اتڼ کوونکي بیرته له څلورو خواو پر ډول سره راټول شول. په دوی کې د ډېرو پښې لوڅې وې، نه یې د ډیران لمنې ته کتل او نه یې هم په خاورو کې پرتو کوکیو، شیشو، تیرو هډوکو او اغزیو ته کتل. دوی ګړندي حرکات درلودل او کله کله به یې له خولو څخه یوه ګډه ناره راووته. ګلالۍ یوه شېبه کړکۍ ته نږدې ودرېدله. هغې ته دې نندارې خوند ورکړ. زړه یې له هغه ځایه نه ته، خو شېبه وروسته د ناچارۍ له مخې له برجه ښکته شوه. د کلا منځ هم له ښځو ډک و. زړې په چوتره کې ناستې وې، پیغلې د چمبې دریا غږ ته څرخېدلې او څو ماشومانو هم هڅه کوله چې یوه بېسېکه پیشو او یو خوار سپی په جنګ سره واچوي. ګلالۍ په وره څو راغلو ښځو ته لاس ورکړ، بیا دالان ته ننوته. هلته د کلي څو نجونې سره راټولې وې، چا تناره ته ډوډۍ وهله، ځینو پر لوښو اوبه تېرولې او یوې بلې هم تر تور چایجوش لاندې سره انګار ته پوکي ورکول. ګلالۍ له پیالو ډک پتنوس او یو تور چایجوس ور واخیستل، له دالانه ووته او په چوتره کې یې څو ناستو ښځو ته له چایو ډکې پیالې کېښودلې. وروسته یې یوې بلې کوټې ته ورننوته. هلته تر ګلغوټۍ د کلي څو نجونې راتاوې وې. د هغوی په لاسونو کې رنګارنګ کمیسونه ځلېدل او د ټوټو د ارزښت په اړه یې خبرې سره کولې. ګلالۍ د نجونو ترڅنګ کېناسته، جامو ته یې وکتل او په حیرانۍ یې وویل: دا د چا دي؟ یوه پیغلې وخندل: دا د دې ځای رواج دی، ورا باید د ناوې جامې هم ورسره راوړي. یوې بلې د ګلالۍ سترګو ته یو کمیس ونیو او ویې ویل: دې ته جولۍ وایي، سوچا او ریخم پکې کار شوي دي. دا بل کینخاب دی، هندوستانی کینخاب، بیه یې لوړه ده، هر څوک یې نشي اخیستلی. ګلالۍ کمیسونه سره واړول، ورو یې وویل: ښکلي دي. یوې نجلۍ وخندل: ستا وار به هم راورسیږي. یوې بلې وویل: ګلالۍ ستا واده به چیرته وي، دلته که د انګریز په وطن کې؟ ګلالۍ یوازې وخندل، ولاړه شوه او له کوټې ووته. د کلا په لویدیځ کونج کې جمال، جانداد او دوه نور کلیوال د څو لویو دیګونو ترڅنګ ولاړو. تر دیګونو سرې لمبې راتاوې وې او یوه کونج ته د پیازو او کچالو پوټکي پراته وو. ګلالۍ یوه شېبه د پیغلو د اتڼ ننداره وکړه. دوی په پیل کې ورو ورو څرخېدلې، خو وروسته به یې څرخېده دومره تیزه شوه چې ان لمنې به یې د چترۍ غوندې سره خلاصې شوې او په پایې کې به یوې میدان پرېښود. ګلالۍ په وره راغلې له یوې ښځې څخه د دې اتڼ په اړه معلومات وغوښتل. هغې وویل چې دلته 3 ډوله اتڼ دود دی. لومړي ته یې لوی اتڼ وایي. دا اتڼ اسانه دی، څرخ نه لري، یوازې اتڼ کوونکي یوه او بل لور ته مخونه اړوي او پر ډول او یا هم پر دریا وهونکي راڅرخي. دویم ډول یې د څرخ د اتڼ په نوم یادیږي او یوازې ښي لور ته یو څرخ لري، خو دریم یې چې تر ټولو سخت دی الاپي نومیږي. الاپي لومړی ښي لور ته پرله پسې 3 او وروسته کیڼې خواته یو څرخ لري. دې اتڼ له اودې یوازې هغه کسان وتی شي چې ساه یې پخه وي. ګلالۍ تر ډېره د اتڼ ننداره وکړه. وروسته یې د اودسونو لپاره 2 له اوبو ډک سطلونه او څو بدنۍ په سرایي کې کېښودلې. له لمر په پرېوتو سره سم په وره راغلي نارینه خپل کلي ته لاړل او یوازې 2 سپین ږیري یې پرېښودل. د ماخستن له ډوډۍ وروسته بیرته اتڼ تود شو. ګلالۍ د کلي له څو نجونو سره یو ځای د ناوې ترڅنګ ناسته وه. وروسته ډمه او څو په وره راغلي نجونې کوټې ته ورننوتې. دوی په نکریزو کې شمع ودروله، بیا یې اورلګیت ورته کړ او د شمعې له بلېدو سره یې سم په سندرو پیل وکړ. بیا یې هماغه نکریزې د ګلغوټۍ پر لاسونو کېښودلې او کله چې شپه پخه شوه، ډمې د ناوې تور ویښته د شړشمو په تیلو غوړ او وروسته یې 2 اوږدې کوڅۍ ترې جوړې کړې.
سهار له چای وروسته بیرته اتڼ تود شو او تر غرمې یې دوام درلود. ماسپښین د نارینه‌و هورا راغله. یو ځل بیا د ډول غږ د کلا د دیوالونو پر سرونو ناستې مرغۍ والوځولې او په وره راغلو ځوانانو پښې لوڅې کړې.